ګوره د مور پلار هوښیار بچی خوښي، د ښځې هوښیار خاوند خوښي چې دی مناسب ځای کې مناسب خبره کوي، د ده ناسته پاسته برابري. او که تا ته ونه وایي چې ته هوښیار نه یې، خو په زړه کې خو یې پرته چې زما د خاوند څه کم عقل دی، دې خبرې ته وګوره دا مناسب و، دا کار مناسب و. نو د ښځې م هوښیار خاوند خوښي، الا دا که اوس خټه او ګټه لګېدلي او دواړه یو شی نه، هغه بیا هغې که موږ سړي شو ویلی. خو هوښیاره ښځه هوښیار خاوند خوښوي، او د بچو هوښیار مور پلار خوښي، او د هوښیار انسان هوښیار ملګری خوښي. او بیا داسې ځه نو د خلکو هم هوښیار سړی خوښي، عقلمند سړی خوښي، او کمقل انسان نه خلک ځان لرې ساتي، یاره وایي د ده څه پته نه لګي. مجلس کې اکثر کوشش کوي چې دله د خبرې نمبر هم ورنه کړي، یعنې دومره یې ده سره طبیعت نه لګي، یاره وایي دله د خبرې نمبر هم ورده څه پته نه لګي چې څه شی راوویشتو. معاملات ورسره نه کوي، اورېدلي نه تاسو مړه وایي دنه ځان لرې ساته څه کم عقل غونته کوي. معاملات ورسره نه کوي، تجارت ورسره نه کوي، لین دین ورسره نه کوي، د قرضو مرزو قصه ورسره نه کوي، د ده څه کم عقل غونته کېدی، وروسته وایي خبره بل طرف ته بوځي. رشتې ورسره نه کوي، که راشي لور خور غواړي نو وایي دله به څوک رشته ورکړي، دې کم عقل ده. او بیا داسې ځه او داسې ډېرې خبرې دي پکې. لنډه ده چې هوښیار انسان دا د شریعت هم خوښ دی، او دا د هوښیارو خلکو هم خوښ دی. او په هوښیارتوب باندې سړی ښایسته ښکاري، او چې خبره کوي نو خبرې ته یې غوږ ایښودی کېږي، او چې مشوره ورکړي نو خلک پرې سوچ کوي. او چې داسې هسې هغه ګویه غونته کېږي که نه لیګیایي، هسې یو غر ولي او بل غر ولي او کارونه یې د کمعقلتوب وي، نو د ده خبرې له څوک توجه نه ورکوي، د ده په رایې باندې څوک غوږ نه ګروي. ته ورته ووایې هغه پلاني مو خبره کړې وه، مړه هغه لرګه هسې هغه غسې خبره کړې، یعنې دومره ورله توجه نه ورکوي چې په دې خبره ورله سوچ وکړي. نو دا اوس د دې سړي څه حیثیت شو، دا د دې څه حیثیت شو؟ هوښیار انسان څه ناشنا ښایست الله دې هوښیار انسان له ورکړی.